سلامونه دوستانو د نن ورځې تازه او مهمو خبرونو ته ښه راغلی. د افغانستان مشهوره کلاړي محمد نبي وایي تر راتلونکو څو میاشتو د کرکټ له یو ورځنۍ لوبې تاکید کوي. د افغانستان مشهور او تجربه کار لوبغاړی محمد نبي په یوه تازه مرکه کې ویلي دي د خپل یو ورځني کرکټ د راتلونکي په اړه غږېدلی ده. هغه ویلي دي له چمپیون ټرافي د اتلانو جام وروسته له یو ورځنۍ سیالۍ سره خدای پاماني کوي. نوموړي پرون چهارشنبه د بنګلادیش خلاف له یوې ښې لوبې او ارزښتناکه 4 منډو جوړولو وروسته د افغانستان کرکټ بورډ د رسنیو له برخې سره په خپرو کې له یو ورځني لوبغاړو تاکید خبره په ډاګه کړې ده. د کرکټ بورډ په ټولنیزو پاڼو خپره شوې ویډیو کې ښکاري چې د هغه پرونۍ لوبې ته په کتو محمد نبي ته ویل کېږي چې که داسې ښه لوبه کولی شي نو باور دا دی چې نبي به لا کرکټ وکړي. محمد نبي خبر ورغبرګه کړه او وایي نه خبره به ډېره نه سره اوږدوو او که خدای کول له یو څو ورځو لوبه به په چمپیون ټرافي کې خدای پاماني کوم. محمد نبي وار له مخه له ټېسټ سیالیو تحقیق کوي. نوموړی د افغانستان په ګټه نږدې ټولو یو ورځنیو او 20 اوریزو لوبو کې لوبېدلی او د ملي لوبډلې مشري هم کړې ده. محمد نبي چې راتلونکي جنوري کې 40 کلنۍ ته رسیږي دا مهال د کرکټ نړیوالې شورا د یو ورځنیو سیالیو غوره توپ اچوونکی لومړی مقام له ځان سره لري. هغه نږدې 4 میاشتې وړاندې 13 جولایي میاشت کې د 20 اوریزو سیالیو څخه هم تاکید په اړه غږېدلی و. خو دا لومړی ځل دی چې د خپل یو ورځني کرکټ د راتلونکي په اړه هم دومره واضح اعلان کوي. محمد نبي د سریلانکا لیګ پر مهال خبرو کې ویلي و ملي لوبډله لا هم د اړتیا لري خو ممکنه په 50 اوریزه بڼه کرکټ کې د اتلانو اتلولي راتلونکي سیالیو وروستی او ورپسې یو بل کال کرکټ بسوي. د 2026 20 اوریزو سیالیو نړیوال جام د فروری او مارچ په میاشتو کې پلان دی او د اتلانو جام چمپیون ټرافي یو ورځنۍ لوبه بیا د 2025 کال فروری میاشت کې کیږي. د کرکټ 20 اوریزو سیالیو راتلونکي نړیوال جام په 2026 کال کې د هند او سریلانکا په ګډه کوربتوب کیږي او د چمپیون ټرافي لوبه بیا پاکستان کې پلان دی. د افغانستان محمد نبي دا مهال د ډیر عمر سره د نړۍ یو پیاوړی لوبغاړی دی او ډیر وخت د کرکټ نړیوالې شورا په درجه بندي کې ښه ځای ګټلی دی. محمد نبي د افغانستان لپاره له 2 لسیزو لوبېږي. هغه د افغانستان په لومړنۍ رسمي نړیوالې یو ورځنۍ لوبه کې لوبېدلی. د افغانستان په ګټه یې لومړنۍ 5 لسیزه وکړه او لومړنی د لوبې غوره لوبغاړی پاتې شوی دی. په ولسمشر مشهوره دغه افغان لوبغاړی د افغانستان لپاره تر 265 یو ورځنۍ لوبو کې له 3500 ډېرې منډې جوړې کړې دي او له 180 ډېر مقابل لوبغاړي آوټ کړي دي. دا و د نن ورځې تازه او مهم خبرونه.